با په بیان د دې کې چې څوک خرماوې خرڅې کړي او د خرماوو ونو په سر باندې میوه موجوده وي، دا میوه یې د چا ده؟ خبر مخکې موږ تاسې سوداوې هغه په میوه کې بیانولې قبل بدوی صلاح چې خبره وه. اوس خپله دا ونې دا درختې خرڅې کړي، دا ونې چې خرڅې کړي د ونو په سر کې میوه ده، دا میوه یې د چا ده؟ نو حدیث مبارک ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې څوک چې خرماوې خرڅې کړي خو په داسې حال کې خرڅې چې د هغو تعبیر شوی وي، پیوندکاري شوې وي، نو دا میوه یې د بائع ده، په سودا د ونې کې میوه نه ده داخل، که مشتری په شرط کې نو بیا جایز ده، بیا د مشتری ده. تعبیر مخکې موږ تاسو ویلی وو خرما نر او ښځه لري. دا خرما چې اول غوټۍ وکړي بیا دا د نر غوټۍ را اخلي، د ښځې غوټۍ داسې تیرې کړي، هغه څه حساب کې ګدي بیرته یې بندوي، د دغ سره بیا د دوی پیداوار زیاتیږي، میوې زیاتیږي. لکه موږ تاسې خلک توت پیوند کوي، انګور پیوند کوي، سیبان او داسې ډېرو شیانو کې دا پیوندکاري راځي. پس له پیوندکاري نه د میوو دانه ښکاره شي، خبر په دغه ځای کې ده. نو بیا چې دا ونه یې خرڅه کړه، دا دانې چې ښکاره دي د میوې دا په سودا کې داخلي دي که نه دي داخلي؟ دی وی چې نه دي داخلي، که مشتری یې شرط کړي نو بیا جایز ده د مشتری دي. اوس د مشتری شرط خو د مشتری ګټه ده پکې، او داسې شرط چې یو د عاقدینو پکې ګټه وي، د داسې شرط نه خو نبي علیه السلام منع کړې ده. جواب دا ده چې نه، دا هغه شرط نه ده چې منافي د مقتضا د عقد سره ده، د شرطو خبره بیا را روانه ده. داسې شرط ده چې مناسب د مقتضا د عقد سره ده. ولې د دغه معنا څه ده د دغه شرط؟ ازدیاد فی المبیعه. سړی وی زه دا کتاب خرڅوم په 100 روپۍ، مشتری ورته یې بله کنکۍ رساله م ورسره ده، که دواړه په 100 راکوې در ناخلم یې. اوس نو دغه شرط په واقع کې دا معنا ده چې په مبیعه کې زیادت 2 شیه په دومره در ناخلم، صرف یو نه اخلم. نو دا خو سودا ده، دا خو جایز ده، 2 شیان 15 شیان 10 شیان په یو ځای باندې سړی خلک خرڅوي. نو داسې شرط ده چې د مقتضا د عقد سره منافي نه ده. نو چې مشتری شرط کړي چې میوه یم د ما، بیا خو میوه د ده ده، کنې نه ده. په دغه مسله کې ظاهره چا یو وارې زور اخیستی، خو وروسته بیرته نزاع لفظي ګرځي چې امام شافعي صاحب دغو دا نور ائمه وایي چې خرماوې چې خرڅې کړي چې تعبیر شوی وي د بنده په صنعه، د نر غوټۍ نه څه حصه د ښځې په غوټۍ کې ایښودل شوي وي، بیا نو میوه د بائع ده، په شرط به داخلیږي په عقد کې. او که نه خپله غوټۍ وسپنې د دانې نیولې دي، پیوندکاري نه ده شوې، هلته بیا میوه هم په سودا کې داخله ده چې ونه اخلي، نو میوه هم د مشتری ده. او احناف چې تعبیر شوی وي که نه یې شوی، تعبیر شوی وي پیوندکاري که نه وي، خو چې میوې دانه نیولې، میوې دانه نیولې، نو دا په عقد کې د ونې نه داخلیږي چې تر څو پورې شرط نه کړي. بنا پر ظاهر نزاع ده، خو په واقع کې وایي نزاع لفظي ده. ولې د امام صاحب په رایه تعبیر او د امام شافعي صاحب په رایه تعبیر دغه کې دا تلفظ کې لږ فرق ده. تعبیر اصلا عبارت ده د ظهور د میوې نه، په صنع د عبد وي که بغیر د صنع د عبد نه وي. امام صاحب وایي چې میوه ښکاره شوه، امام شافعي صاحب دغه وایي چې میوه چې ښکاره کېږي په تعبیر ښکاره کېږي. هغه معنا دا ده چې تعبیر وشي نو میوه ښکاره کېږي. خبر په دې کې ده چې میوې دانه ونیوه، لکه په زردالیو په دغه کې چې موږ تاسو خبر کړو چې د ګل نه ووته دانه یې ونیوه. د خرما چې هغه غوټۍ وسپړېده نو دانه یې ښکاره شي، چې دانه یې ونیوه، دغه دانه دا د بائع بلل کېږي، درخت یې خرڅ دي خو میوه یې د ده بلل کېږي. که مشتری شرط کړو نو بیا د مشتری بلل کېږي. د دغه نه یوه بله مسله هم د موږ چې مخکې موږ تاسې په
میوو کې فتوا په دغه ځای را نقل کړه چې قبل بدو صلاح هم مطلقه سودا چې بشرط تبقیه نه وي جایز ده. قبل بدو صلاح فتوا خو په دغه ځای را نقل کړه چې نن سبا تعامل او تعارف په دغه باندې راجع ده چې شرط تبقیه نه وي کې جایز ده. یو یې وایي دغه حدیث دلیل ده د دغه جواز دپاره. ولې دا چې سودا بعد التعبیر چې څنګه پیوندکاري وشوه، د پیوندکاري نه بعد چې غوټۍ وسپڼېده دانه ښکاره شوه، دغه دانې په سودا د مبیعې کې د ونې کې نه دي داخل بغیر د شرط نه. دلته نو یو قانون ده، هر هغه شی چې بغیر د اشتراط نه په مبیعه کې په عقد کې نه داخلیږي د هغه شي مستقله سودا جایز ده. لکه زیادت منفصله، لکه دغه میوه چې ظهور راغی، یو حامله میږه اوزه څوک خرڅوي، هلته د حمل استثناء جایز ده. یو منفصل ده چې وری پیدا شو، سیرلی پیدا شو، پس د هغه نه اوزه خرڅوم خو سیرلی نه، استثناء جایز ده که نه ده جایز؟ ولې جایز ده؟ ځکه هغه ځان ته مستقل مال ده، مستقل حیثیت لري، د هغه خپله مستقله سودا جایز ده. نو دا چې بې شرطه نه داخلیږي د هغه شي مستقله سودا جایز ده. دا بعد بدو صلاح قبل بدو صلاح خبره چې موږ وکړه، اخر مو فتوا په دې وکړه چې ظهور راغلی وي سودا جایز ده. ولې؟ خدا دلیل ده چې دغه میوه چې نفس ښکاره شوه بدو صلاح فعلیانه ده راغلی، بغیر د شرط نه په عقد د مبیعې کې د ونو کې نه داخلیږي. چې بغیر د شرط نه داخلیږي نو دا مستقل حیثیت شو، نو مستقل سودا جایز ده. یو په ونو کې خبره شوه، د هغې مسله خو واضح شوه چې دانه نیول شوې ده د میوې بغیر د اشتراط نه په سودا د مبیعې کې د درختو کې نه داخلیږي، که داخلېده په شرط به داخلیږي، او دا شرط مطابق د مقتضا د عقد سره ده. د شمس المشایخ الحاج خلیفه صاحب دین محمد دامت برکاتهم العالیه د واتساپ شمیره 0029311 90 11